تاسو وینئ زمونږ په ګاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغروره دي، وایي چې امارت خو نو زمونږ په مخ کې هېڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاوې لرو. خو بیا هغو ته موږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد و محمود نوم ایښی ده، زموږ سره هغه احمد و محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ایښی، بابر دې نوم پې ایښی، ابدالي دې نوم پې ایښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده، هر یو یې بم اټوم دی. دوستانو راځي تر هر څه له مخه د عباس ستانکزئ دغه ویډیو وګورو چې په دغه کې یې چاته اخطار او څوک یې په ګوته کړي او د چا یې حقیقت ښکاره کړی ده. راځئ تر هر څه له مخه د عباس ستانکزئ دا ویډیو پر دې سکرین باندې تر ټولو له مخه راسره وګورئ. تاسو وینئ زمونږ په ګاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغروره دي، وایي چې امارت خو نو زمونږ په مخ کې هېڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاوې لرو. خو بیا هغو ته موږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد و محمود نوم ایښی ده، زموږ سره هغه احمد و محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ایښی، بابر دې نوم پې ایښی، ابدالي دې نوم پې ایښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده، هر یو یې بم اټوم دی. که له دې سرحد نه 5 د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به په بحر هند کې هم څوک نه سي ټینګولی. کمنټ کې دې وضاحت وکړي چې چا ته وینا کوي او څوک یې په ټارګټ دی. نو محترم ورونو، زما مطلب له دې نه دی چې دا ملک له موږ نه نن د سرحداتو دفاع غواړي. نن د ټولو دنیا فکر مونږ ته ده چې موږ له دې سرحداتو څنګه دفاع کوو. هغه خلک ولاړه چې دا سرحد یې خرڅ کړه او اغزن سیمې پې تېر کړه. هغه خلک ولاړه د هغو خیانت په تاریخ کې نشته سو. نن د دنیا سترګې ما او تا ته دي، زما او ستا مجاهد ته دي، او لله الحمد زموږ ستاسو مجاهدین سرحدات په ښه صورت سره ساتلي دي. چې دښمن په بده سترګو ورته کتلي دي، سترګې یې پرې راویستلې. موږ د دې مجاهدینو باید قدر وکړو، موږ د دې مجاهدینو شاته باید دعا وکړو، کورنۍ سره کومک وکړو. خون دشمن جویها بر جویها دریا شود، آتش غیرت سراسر ذوق استیلا شود. محشر حق خیزد و افسون باطل وا شود، همت امروز هم فردا شود. دست همت باش بر خصمت که آسان بشکند، در صفی مرد آزمایی یک دل و یک رنگ باش. تا خس و خاشاک بر چین شرار جنگ باش، با تمام ناتوانی ها توان ننگ باش. خاک بر چشمش کشیدی بر سرش هم سنگ باش، مشت غیرت بر دهانش زن که دندان بشکند. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. ما ته 10 دقیقې وخت راکړی، خو دا ټول په شعرو په نعره تکبیر باندې تېره سوه. په هر صورت زه به یو 2 دقیقې نور هم ونیسم. هغه دا دی چې د دې ملک د دې ملت دفاع په مونږه فرض ده او دې ته به آماده کیږو. لکه څنګه چې زمونږ سلفو وینې ورکوي، وینې به ورکوو. دا نظام خوسې نه ساتل کیږي. د دنیا رسنۍ استخبارات تاسو وینئ چې نن زموږ په مقابل کې په څومره سرعت سره روان دی. که په کابل کې یو څوک په څپېړه ووهل سي، د دنیا اخبارونه، راډیوګانې، تلویزیونونه 3-4 ورځې یوه هفته پې باندې تبصره کوي چې کابل کې امنیت نشته، افغانستان کې امنیت نشته، خلک دا په څپېړه وهل کېږي، قانون نشته، شریعت نشته او دا او دا ها ده. تاسو پرون په امریکا کې ولیده چې یو سړی موټر یې راواخیسته، 15 کسه یې په موټر وهل، بیا راکسه په ټوپه کې 50-60 نفره نور هم ویستله. خو دنیا په اندازه دې ته هغه نه ورکوي، اهمیت نه ورکوي. په کابل کې که یوه واقعه داعش وکړي، ټوله دنیا وایي په افغانستان کې امنیت نشته او دلته د دوی په اصطلاح د دهشتګردو مرکز دی، باید ملکونه سره ټول سي، دې کې یو اجتماع وکړي، یو ترتیب سره جوړ کړي. خو په امریکا کې په ټرمپ باندې 2 وارې حمله وسوله،
خو څوک نه وایي چېرته امنیت نشته رئیس جمهور 2 واره حمله پې باندې وسوله خو څوک دا خبر نه کوي دا مطلب یې له دې نه و چې دنیا موږ سره استخباراتي او مطبوعاتي جنگ هم شروع کړی دی ته متوجه اوسئ لکه مخکې چې شیخ صاحب ندیم ورته اشاره وکړله چې د کرسمس موضوع یې وښوده چې د عیسویانو جشن ده زموږ بعضې ملګري په ناپوهۍ کې هم دا تجلیلوي ځکه چې هغه له دې نه دي خبر دا په موږ لازم دی چې موږ په دې ځان خبر کو د دنیا په دسیسو ځان خبر کو د دنیا په استخباراتو ځان خبر کو د دنیا په رسنیو ځان خبر کو بالکل په کار هم دست دا په دې تنها نه ختمېږي چې لنګوټه مې وتړه دا بس خلاص درته خلاص که د دنیا په سیاست پوه نه سوې له دنیا سره مخ ته نشې تللی که اقتصاد ونه لرې له دنیا سره مخ ته نشې تللی نو د دې نظام د قایمولو دپاره د غټ پایې دي بل عدل دی عدالت دی که په یو جامعه کې عدالت نه وي توپیر یې پکې د قوم په نامه د مذهب په نامه د رنګ په نامه په بل نامه باندې جامعه مخ ته نشي تللی ځکه اسلام تور او سپین سور هر رنګ ته چې په اسلام کې داخلي ټول مساوي دي د هغه حقوق ورته ورکړي دي فرق نشته په موږ کې پښتون تاجک هزاره ازبک پشهیي او بل نشته موږ چې څوک پیژنو د مسلمان په نامه یې پیژنو څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي که هغه نر دی که ښځه دی خو چې مسلمان یې زموږ ورور دی زموږ خور دی بې له توپیره دی کولی شي چې په دې نظام کې فعالانه ونډه واخلي هر څوک د دې حق لري چې دا نظام لکه څنګه چې د دې نظام په دفاع کې د ملک په دفاع کې ونډه اخیستې ده نن به د دې نظام په دفاع کې هم ونډه اخلي او بل باید دې ته متوجه اوسو ورونو هیڅ کار په افراط و تفریط نه کیږي د اسلام دومره پراخ بنسټه هم نه دی لکه غربیان چې تحلیلوي چې باید دا رقم نظام په افغانستان کې راسي خو په بله خوا کې دومره تنګ نظره هم نه دی لکه زموږ بعضو ملګرو سره چې دومره تنګ نظر چې په هیڅ صورت سره بدون له خپل ځانه بل څوک په اسلام کې نه ویني اسلام هغه دین دی چې 1400 کاله مخکې الله پاک موږ ته راولېږه او تر الا یوم القیامه به همدغه نظام د ټول بشریت دپاره لاره د حل ده د هر وخت و د هر زمان و د هر تخنیک و د هر ساینس و د هر پیشرفت سره مطابق جوړ ده دې کې ګوتې وهل نسته کوشش به کوو چې هغه اسلام دنیاوالو خپل ملک پلي کړو اسلام دنیاوالو ته وښیي چې هغه واقعا اسلام دی د موږ مخکې قرآن شته احادیث شته او خپله مقدسه فقه موجوده ده بیا زموږ مشکل په څه شي کې دی زما هغه ورونو ته هم خطاب کومه بعضې وخت بعضې ملګري د یو شخص دپاره د یو چا دپاره تاسو باور وکړئ چې یعنې داسې واقع کېږي چې یو څوک راغلی ښه سم عالم ده ورځي خو د یو مشر سره چې کینی دغه طبیعت ته ګوري چې طبیعت یې څنګه ده دغه د طبیعت مطابق ورته وایي چې والا صاحبه دغه شیان خو لازم نه دي دلته خو دا مشکل ده دا مشکل زه نه غواړم په جزیات نومونه یاد کړم خو چې کله ما ته راسي وزارت خارجیه دی یا ما غوندې یو بل چا ته ورسي هغه ته به وایي صاحب دغه قانون خو چې روان دا ټول غلط دي دا باید په دغه رقم روانې په دې رقم روانې په افراط په تفریط دا ملک نه چلیږي د ملک ته به واقعي اسلامي او شرعي نظام راولو هغه نظام چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستی هغه نظام چې خلفای راشدینو پیاده کړی و بې له هغه نه په هېڅ شکل باندې نه رسیږي نو بناً دا په موږ باندې لازم دی چې دا نظام وساتو ورونو وخت ډېر رانه تېر نه سي د دستاربندي وخت هم دی نورو سیاسي موضوعاتو ته وخت پیدا نه سو خو زه په یو وار باندې دا غږ کوم په خپلو ټولو ورونو باندې بالکل په ټولې دنیا باندې غږ کوم چې اسلامي امارت له اولې ورځې نه عفي عمومي اعلان کړی د مخالفین دی له دې عفي استفاده وکړي دا 3 کاله تېر سو رادسي افغانستان ته د امریکا او د اروپا لمنې ته لوېدل له هغو ته زارۍ کول له هغو نه صلاح غوښتل او بېرته په خپل وطن کې وینې تویول دا لاره د حل نه ده له دې ارمان سره به کور ته ولاړ شئ نن د افغانستان خلکو فیصله کړې چې دا نظام به تقویه کوي د دې نظام شاته به درېږي پروني غله رد کړي دي پروني داړه ماران رد کړي دي نو زه په غوښه دغه کوم او په دنیاوالو باندې هم دغه کوم چې دا افغانستان هغه افغانستان نه دی چې نور د هر چا حالت د لاس نن په افغانستان کې هغه ملوکي طایفي ختم شوی ده هغه سردمداران ختم شوي دي چې د یو ملک بل ملک جاسوسان واوسي نن اسلامي نظام دی نن موږ په خپلو پښو ولاړ یو او نن موږ مستقل خپل تصمیم په خپله نیسو نو بناء همسایهګانو ته مې هم دا
پیغام دی د منطقي ملکونو ته د دنیا ملکونو ته مې دا پیغام دی چې د افغانستان د اسلامي امارت غېږه خلاصه ده. هر څوک که په دوستۍ په انډیوالۍ رامخته کېږي موږ 2 قدم ورمخته کېږو او که څوک زموږ خاورې ته په غلط نظر ګوري بیا یې موږ سترګې هم پرې راباسو. نو بناءً هغه ملکونه چې غواړي چې په افغانستان کې مستقل اسلامي او مرکزي حکومت نه وي دا نظام ضعیفه کړي دا نظام له پښو واچوي دوی د په دواړو غوږو باندې واوري چې دا ارمان به ګور ته ویسي او دا صحوې دی نه کوي. دا صحوې په تاریخ کې نورې هم سوي دي خو ټولې ماتې سوي دي. مونږ دلته د شورویانو نظام یو وخت قایم و 26 ملکه د وارسا د تړون موجودو دلته عسکر مات سول ولاړ نن کمونیزم په دنیا کې نشته. دلته 55 ملکونو فوج موجود دی د امریکا په سردمدارۍ نن یو نسته لله الحمد. هغه ملکونه چې نن زموږ په سرحداتو تعرض کوي زموږ په خلکو تعرض کوي بې ګناه خلک وژني د هغه خلکو چې په همدغه 55 ملکونو کې له ناټو سره یو ځای او په دې افتخار کوو چې موږ د ناټو غړي یو له ناټو سره په کومک یو او د دوی په اصطلاح د تروریزم په جنګ کې موږ له دوی سره یو. دا په 12 بجو د شپې چې وتښتېدل شکست وکړو همدا خلک وو. نن بیا څنګه بریتونه تاوي چې موږ به دا وکړو نن به ها وکړو. موږ له ډېرې حوصلې کار واخیست موږ له ډېره ترحم نه کار واخیست. دا زموږ د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی پالیسي ده چې موږ ډېر په ترحم په شفقت او د صلح لاله غواړو له خپلو ګاونډیو او له خپلې منطقې له ملکونو سره مخ ته ولاړ سو. دوستانو د عباس ستانکزئ دا یو کلیپ د ویډیو له تاسو سره مې شریک کړئ. په یو غونډه د دستربندي کې دا وینا کړې ده. عباس ستانکزئ تاسو ته معلوم ده چې فلحال اوس په افغانستان کې نسته. یعنې تېره ویډیو کې ما له تاسو سره دا یو خبر شریک کړی چې ویل کېږي چې عباس ستانکزئ له افغانستان څخه د دوی په وینا موږ خو نه د هغه خلکو په وینا باندې چې مثلا هغه ورسره نظري اختلافات لري له امارت اسلامي سره د هغو په وینا باندې چې عباس ستانکزئ له افغانستان څخه تښتېدلی ځکه چې طالبانو د ده د نیولو امر کړی و. په څه وجه په دې وجه ځکه چې په امارت اسلامي مشرانو کې یوازې عباس ستانکزئ و چې هغه د نجونو د ښځو د تعلیم په هکله باندې ټینګار کوي چې امارت اسلامي مشرانو دا نه خوښوله نو ځکه دی له دې ځای څخه وتښتېدی. دا تاسو ته ما وویل چې دا خبره حقیقت نه لري دروغ ده. ذبیح الله مجاهد خپله د دې وضاحت ورکوي چې د دې بعضې کورنۍ په بهر هېواد کې پاته کېږي بعضې افغانستان کې کله هلته کله دلته نو بیرته په لنډ وخت کې انشاءالله افغانستان ته دی راګرځي. د عباس ستانکزئ هغه خبرې مثلا په دغه وینا کې داسې هیوادونه مثلا ته اشاره وکړه خاص کر پاکستان ته چې مثلا کله هم په پاکستان کې یو حمله یو بد امني رامنځته سي د ملامتیا ګوته افغانستان ته نیول کېږي نو ذبیح الله مجاهد وویلې چې دغه باید نه وکړول سي. له افغانستان باید نړۍ ته ترهګر نسي معرفي یو باثبات افغانستان د ټولې نړۍ په ګټه بیا خاص کر د اشیا ملکونو باندې د ګاونډي هیوادونو په ګټه باندې ده. بد امني د افغانستان د دغو ټولو هیوادو په ګټه نه په نقصان باندې ده. نو ذبیح الله مجاهد د دې په هکله باندې هم خبرې وکړې تاسو سره چې هغه کمه مرکه ما له تاسو سره شریکه کړله مثلا چې د ملامتیا ګوته افغانستان ته نیول کېږي ټول عمر. د عباس ستانکزئ دغه خبرې وې یقیني مهمې خبرې یې وکړې. په کار دا ده چې هر هغه هیواد له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. افغانان هغه خلک دي چې له هر هیواد سره ښه اړیکې درلودل غواړي. دوستي دوستي په نره ده دښمني دښمني په نره ده. که څوک سره دوستي کوي د یو قدم افغانانو ته 2 قدمه مخته راځي که څوک سره بیا دښمني کوي په دښمني کې بیا 2 قدمه مخته ورته راځي. نو فکار ده چې افغانستان و ازادي ته احترام ولرل سي د افغانستان و خپلواکي ته د افغانستان په نظام کې د افغانستان په چارو کې د افغانستان په سیاست په اقتصاد کې یو هیواد هم باید مداخلت ونه کړي. افغانان پوسو خپل هیواد یا پوسو خپل حکومت یا پوسو چې څنګه یې جوړوي هغه رنګه د کار ده. نو د عباس ستانکزئ د دې خبرو په هکله باندې که تاسو کوم نظر لرئ دوستانو په ویډیو کې له موږ سره شریک کړئ. له کتلو مې یو جهان مننه.